السلام علیکم حکومت ملګرو شیر حسن حسن ما سلامونه مې قبول کړئ. اکثر په ملک کې بیا خصوصا په خیبر پختونخوا کې داسې قسمه حالات راشي، داسې پیښې راشي چې په هغې باندې ما ته خپل ملګري میسج وکړي یا څوک راته دغسې ووایي چې یاره ته مهرباني وکړه په دې باندې ته خپل نظر تیر کړه او څه نه څه خبرې پرې وکړه. ما سوچ کو چې یاره په سوشل میډیا باندې یا الکترونیک میډیا هر قسمه خلک موجود دی، ډېر ښکلي قابلان خلک موجود دی، نو زمون خبرې به پیدا سي لکه د نور مخې ته چې ډیوه کېدی، نو په دې وجه مخې له نه راتلو. پرون په سوات کې یو واقعه وشوه چې په هغې کې د سکول په ګاډي باندې ډزې وشوې او یو ډریور پکې وفات شو او یو دوه ماشومان پکې زخمیان شو. هغې کې بیا ملګرو ما ته ریکویسټ وکړ چې یاره بیا په دې باندې ښه څه ووایه، بیا د هغې نه بعد زه ما سره خپل ضمیر په جنګ باندې شه چې یاره ولې نه ته به داسې خاموشه پاتې کېږي، نو کم از کم په دې باندې یو څو خبرې چې وشي. ملګرو زه به څه پیغام ورکړم، زه به څه خبره وکړم، او صرف دا وایم چې یو موټی شئ او یو قوم جوړ شئ، او ځکه چې دشمن په مونږ پسې لګېدلی دی او مونږه په آرام نه پرېږدي. نه زمونږه مدرسې محفوظې دي، نه زمونږ جوماتونه محفوظ دي، نه زمونږ سکولونه محفوظ دي، نه زمونږ کورونه محفوظ دي. نو د هغې دپاره چې کوم دی راپاڅېدل غواړي. اوس د هغې دپاره عام عوام دي، هغوی دې راپاڅي، که سیاسي خلک دي هغوی دې راپاڅي، که د سکول هلکان دي هغوی دې راپاڅي. نو زمونږ دا اوس فرض جوړیږي چې مونږ راپاڅو، مونږ د دې خلاف اواز پورته کړو، مونږ د دې خلاف خبره وکړو، او که دغسې مونږ ودیو دغسې خاموش پاتې شو، نو خدای مکه د دې نه بعد به هم د دې نه سختې مرحلې راځي او مونږ به هم قتلیږو، زمونږ ماشومان به هم قتلیږي، زمونږ ځوانان بوډاګان زنانه به هم قتلیږي او سرتوره کېږي به. د هغې دپاره زه دا خبره نه کوم چې یاره تاسو د یو سیاسي پارټۍ سره ملګري شئ. زه خپله یو سیاسي پارټۍ سره یم، خو زه تاسو ته دا دعوت نه در کوم چې تاسو هم زما پارټۍ ته راشئ یا سیاسي پارټیو سره ملګري شئ. که څوک د کومې سیاسي پارټۍ سره د هغې سره خوشحاله اوسئ، د هغې سره راپاسئ، هغه خپلو مشرانو ته ووایه، هغه خپل مشران ځان نه مخکې کړئ او تاسو ورپسې شئ چې د ملک نه دا بدامني او دا دهشتګردي ختمه شي. که په ملک کې دهشتګردي نو زمونږ یو کارم نه کېږي. دغسې زمونږ زیاتتر په سوشل میډیا چې کوم ملګري دي او هغوی د سوشل میډیا خدمت کوي، نو ما کتلي دي زیات هغوی لګیا دي زمونږ په سیاسي خلکو پسې، زمونږ په سیاسي مشرانو پسې، چا له غلط نومونه ږدي، په چا پسې غلطې خبرې کوي، چا پسې پروپیګنډي کوي. نو زه وایم چې دغه خو نه دي پکار، او البته خپله پارټي سپورټ کوو په یو ښه شکل باندې، په یو ښه انداز باندې، او که چې داسې وخت راشي نو بیا کم از کم دا اواز پورته کول پکار دي. خو زمونږ زیات د مایک مالکان چې کوم دي هغوی په داسې موقع باندې خاموش وي، هغوی صرف او صرف خپله پارټي مخکې کول غواړي، خپل ریټنګ جوړول غواړي په سوشل میډیا باندې چې یاره زمونږ ویورز زیات شي، زمونږ فالوورز زیات شي، مونږ ته انکم وشي. نو هغوی دې ته نه ګوري چې دا مونږ ښه کوو، مونږ غلط کوو، هر څه چې کوي هغه مخې ته راولي. نو زه وایم چې د هغې سره چې کله مونږ په فنکارانو پورې خندا کو، کله مونږ په شاعرانو پورې خندا کو، کله مونږ په سیاسي لیډرانو پورې خندا کو، یا داسې نور خلکو پورې خنداګانې کوو، نو د هغې نه ښه خبره دا ده چې مونږ دغسې قامي مسلې راوچتې کړو، لکه څنګه چې په سوات کې پرون دغه بده پیښه راغلې ده. نو زما ټول د مایک خاوندانو ته دا خواست دی، دا اپیل دی چې تاسو هم مهرباني وکړئ، تاسو هم دغه مسلې راوچتې کړئ، تاسو هم د اواز پورته کړئ، زمونږ اواز پورته کړئ، زمونږ د مشرانو اواز پورته کړئ، د سیاسي خلکو اواز پورته کړئ، او دغسې د دې ملک نه چې دا دهشتګردي او دا بدامني ختمه شي. دغه یو څو خبرې مې وې، کیدای شي په چا ښه نه وي لګېدلي، نو د هغې نه بښنه غواړم، او دغسې وخت په وخت به انشاءالله راځو، یو بل به د دې مسایلو نه خبرو. نو ستاسو ډیره مننه چې دا ویډیو وکتله، د هغوی هم ډیره زیاته شکریه، مننه، والسلام.